ته چې کله مجلس کې نه تخپل خلیل وګوره منهاج القاصدین له وجبه خبره ذکر کړي وی سړي په مجلس کې ډېر انتهاجات خبره کولې وکړ سړی ناستو ورته ویل اشنا غوونه دي سودي وی دوا وی خلیل دي سودي وی وا وی دې په مطلب باندې پويږي وینا وی علم او حکمت په دې کې دار چې او رسې څخه دوه غوونه درکړي وایا کم یو خلیل درکړي دا ته وسوره اول دا ناس انسان من او تاسو چې کله په مجلس کې کینو څه صورت حال شروع فسدا د مسلې سٹارټ په سبا دی منځ په سبا دی اختتام په سبا دی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا حدیثونه معلومیږي چې انسان کله په مجلس کې کینی او په دې مقام کې ذکر رب العالمین ونه کې وې د دې مثال د چې لکه په یوځای کې چې خر مردار پروت او خلک یې ګرځي په رانه واخر کې ارسله په خپل لار باندې روان شي عبد الله بن عمر بما رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعوت لاړو د ولیمې یو دعوتو اغه چې زنه پیغمبر په دی خوا کې کېناستم تقریبا چې ما وکړ سل کرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي استغفر الله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې پورته خطر الله اکبر ویلي چې کته خطر دی اعلان سبحان الله ویلي دا په ذکر کې چې څنګه کېناستو الله حمد ویلي کته سو احادیث وګوري د پیغمبر علیه السلام کړنی وګوري داغه عمل وګوري فحمد الله د الله حمد ویلي واسنى عليه فالله من ثنا ویلي ما تا چې کو په مجلس څومره محمد ویلي څومره مون ثنا ویلي پیغمبر د ولیمې دعوت لورځي واغت سل کرت وي استغفر الله په عام مجلسونو کې ناس ته سل کرت وي استغفر الله په عام مجلسونو کې ناس ته اویا کرت وي استغفر الله نو تخپل ځان له وګوره چې زه د نیک عمل چابي پیدا کوم دغه لپاره شپږم غاک پیدا کوم هغه په دې شرط باندې چې په دې خبرو کې زګیر نشوا څومره خبرې مونږ کړې علي بن ابي طالب بداوي وی ځان سره حسابو کې مخکې دینه چې تاسو سره حساب وشي د شپې شکل ته سملی سبې چې تر اوچت شوي په دې خپل خبرو باندې په دې خپل کارګزاري باندې نظر ور واچوا څومره خبرې دي کړي کله خیر خبرې دي کړي نو وایي چې الحمدلله او کله شر او د سپک او بدې خبرې دي کړي نو وایا چې استغفر الله اېدا حسابي مو تر ځان سره کړي د دنیا حسابونه خټیر انتیجات کو چې په دې ریاست کې دومره روپۍ دی په عمل کې دومره په دې وزارت کې دومره روپۍ دی په عمل کې دومره په دې دکانداري کې دومره روپۍ دی پاغه کې دومره شرط موږ د حساب کړی د بچو سره حساب کړی دی استاد احمد زی په دې باره کې کتاب لیکلی د کورنۍ د اصلاح لپاره شپږ درسونه سړی د خپل بچی سره څنګه حساب کوي چې مکتب لاړې په کوم اورغلی څنګه د خپل بیبي سره حساب وکا چې دومره مال مونږ تاسو ته تقسیم کې هغه په کومه طریقه باندې مستعمل شي دې به دا معنا نه چې ځان له محاسب جوړ کړي چې ور په غیر غول دي حسابونه کوي معنا ده د فحشا په ځای کې لګیدلی کنه د اسراف په ځای کې لګیدلی کنه که د خیر په ځای کې دې زنانه ولګولې نو وایي چې الحمدلله دې زنانه الله عز وجل موږ را کړی دا چې مال په دې ځای کې ولګو چې هغه موږ ذخیره شو